د کرکټ 15 ملي لوبغاړو ته د اپارتمانونو کیلي وسپارل شوې. د افغانستان کرکټ بورډ عمومي رئیس ښاغلی عزیز الله فضلي او د ښار جوړونې او اراضي وزارت د املاکو او اسکانو رئیس ښاغلی قیوم شمس لخوا د کرکټ ملي لوبغاړو ته د کورونو کیلي ورکړل شوې چې سربیره پر دې ورته کورونه هم وسپارل شول. نن د افغانستان کرکټ بورډ مرکزي دفتر کې د رسنیو په حضور کې هغو لوبغاړو ته د 2 لرونکو اپارتمانونو کیلي ورکړل شوې چې په 1992 لمریز کال کې د وخت د ولسمشر له لوري د یو فرمان له مخې منظور شوي وو. د کورونو د کیلي د ورکړې پر مهال د افغانستان کرکټ بورډ عمومي رئیس ښاغلی عزیز الله فضلي له ولسمشر ځانګړې مننه وکړه او ویل ملي لوبغاړو واقعا ولس ته ډېرې خوښۍ راوړې دي او د دوی حق جوړېده چې په خپل هیواد کې د خپلو کورونو څښتنان شي. زه ولسمشر څخه مننه کوم چې دغه ملي لوبغاړي یې وستایل او هغه لوبغاړي چې له دې پروسې پاتې شوي دي د هغوی پیشنهاد به هم موږ وکړو ترڅو هغوی ته هم دغه امتیازات ورکړل. ښاغلي شمس وویل چې د هغه 2 اتاقه اپارتمانونو د جوړولو چارې بشپړې شوي چې ولسمشر یې د ښار جوړونې او اراضي وزارت ته فرمان ورکړی وو او نن دوی لوبغاړو ته کیلي ورکوي او کورونه ورته سپاري. باید وویل شي چې د 2015 کال نړیوال جام او د 2014 19 کلنو نړیوال جام ته د لوبډلو د لارموندنې په خوشحالۍ کې په 1992 کال کې د یو فرمان له لارې ولسمشر ملي لوبغاړو ته د غازي میربچه خان میډال او د کورونو ورکړې سپارښتنه کړې وه چې میډالونه هغه مهال د جناب ولسمشر لخوا لوبغاړو ته ورکړل شوي ول خو د کورونو ساختماني چارې د ښار جوړونې وزارت لخوا پیل شوې وې چې اوس یې کارونه بشپړ شول او 22 لوبغاړو ته 2 اتاقه اپارتمانونه وسپارل شول. د یادولو وړ ده چې په دغه ناسته کې ټولو 22 لوبغاړو له منځه نن 18 لوبغاړو ته د کورونو کیلي وسپارل شوې چې پاتې 10 کسان به د نړیوال جام له راستنېدو څخه وروسته د دغو اپارتمانونو کیلي ترلاسه کړي.